ویښته د انسان ولې سپینېږي؟ په انسان باندې برګې راتلل دا ولې راځي؟ اصل کې په دې وجود کې دننه یو قسم سیل دي، هغه ته ویل کېږي میلانوسایډ سیل. دا سیلز د انسان په دې وجود کې دننه موجود دي. د دې میلانوسایډ سیل کار څه دی؟ دا میلانین پیدا کوي په وجود کې. اوس د میلانین څه کار دی؟ ګوره زمونږه د ویښتو رنګ چې دی که نه دا څنګه دی؟ تور دی. مثال دا د میلانین په وجه باندې تور دی. زمونږ د سترګو رنګ څنګه دی؟ آیز دا د دې میلانین په وجه باندې دی. زمونږ د سکین کلر څنګه دی؟ د چمړې د پوستکي دا د دې میلانین کار دی. دا د دې میلانین ذمہواري ده. صحیح ده. او دا میلانین تاسو ته ما وویل دا پیدا کېږي د میلانوسایډ سیل نه. کله داسې وشي په وجود کې چې په دې میلانوسایډ سیلز کې څه مسله راشي، د دې د وجې نه د میلانوسایډ سیل په وجود کې بیا د میلانین نه پیدا کوي. نو کله چې د دې میلانینو کمی په وجود کې راشي نو د دې د وجې نه زمونږ په وجود کې بیا دا قسم مسلې راځي. اوس ګوره دا ویښته ولې سپینېږي؟ اولنې وجه د دې ایجنګ ده. صحیح ده. عمر سره تعلق ساتي. کله چې د انسان عمر سیوا کېږي نو د میلانوسایډ سیل ورو ورو کمزوري کېږي. څنګه چې په ټول وجود کې کمزوري راځي که نه، داسې په دې میلانوسایډ سیلز کې هم کمزوري راځي. بیا دا هغه شانته کې میلانین نه پیدا کوي. چې میلانین نه پیدا کوي نو د انسان ویښته چې دی دا به څه کېږي؟ سپینېږي. نو دا غټ تعلق د عمر سره ساتي. تاسو به کتلي که نه چې کله د انسان عمر سیوا کېږي نو د هغه په ویښتو کې سپین راښکاره کېږي. دا اصل کې د میلانوسایډ سیل چې دي که نه دا بیا میلانین هغه شانته کې نه پیدا کوي. دا میلانوسایډ سیل څنګه چې د ایجنګ سره تعلق ساتي د عمر سره، د دې سره دا د انجري سره هم تعلق ساتي. کله داسې وشي چې انسان انجري شي، زخمي شي. صحیح ده. یا مثال یو انسان اکسیډنټ وکړي په هغه کې زخمي شي، نو چې کوم ځای د انسان د وجود زخمي شي په هغه ځای کې د ده په دې سکین په دې پوستکي کې دا میلانوسایډ سیل چې دي که نه دا ډیډ شي، مړه شي. هغه ځای باندې بیا میلانوسایډ سیل میلانین نه پیدا کوي. نو په هغه ځای کې سپین سپین داغونه د انسان را پیدا شي. نو دغه نه بیا برګې هم کېږي. برګې ته ویلی کېږي ویټیلوګو. صحیح ده. ویټیلیګو برګې. نو یو تاسو ته ما وویل د عمر سره تعلق ساتي، دویم د انجري سره، د اکسیډنټ وغیره چې کله انسان زخمي شي. اوس دا یو خبره یاد وساتئ تاسو، د دې علاج ممکن دی که نه؟ د برګي علاج. ویښته خو چې یو ځل سپین شو بس دا سپین شو. دا عمري چې میلانوسایډ سیل یو ځل هم کار پرېښوستو ډیډ شو، بس دا ډیډ شو. دا بیا نه تورېږي. په کلرز باندې بیا ته خپل ویښته شي تورولې خو نور نیچرلی دا بیا نه تورېږي. صحیح ده. خو دا ویټیلیګو چې ده که نه برګې کله په انسان باندې راشي، کله چې ستاسو په وجود کې سپین واړه واړه داغونه راښکاره شو، ټاکې راښکاره شو، ته پوه شولې چې یاره دا د برګي علامات کېدلی شي. په کار دا چې ته فورا خپل ډاکټر ته رجوع وکړي، فورا ته ډرماټالوجست ته لاړ شي، هغه ته وښایي چې آیا دا چېرته برګې خو نه دی. که چېرته برګې نو چې د هغه علاج هغه په وخت باندې وکړي. که چېرته د دې په وخت باندې علاج ونه شي او دا ویټیلیګو چې دی که نه برګې دا 30% ته ورسېږي نو بیا د دې علاج په میډیسن باندې ناممکنه دی. بیا د دې علاج پاسبل نه دی. نو چې کله هم ستاسو په وجود باندې داسې سپین سپین داغونه راښکاره شو نو فورا تاسو ډرماټالوجست ته ځئ، فورا تاسو ډاکټر ته ځئ چې هغه وګوري آیا دا برګې خو نه دی. که چېرته برګې نو چې فورا علاج د دې شروع شي. تاسو ته ما وویل که چېرته دا برګې 30% ته ورسېدو نو بیا د دې علاج په میډیسن باندې نه کېږي. نو دا ټول وجه چې دا د میلانوسایډ سیلز ده. چې کله میلانوسایډ سیل زموږ په وجود کې ډیډ شي، کار پرېږدي، نو د دې سره بیا میلانین نه جوړېږي. او چې میلانین نه جوړېږي نو بیا به د انسان ویښته هم سپینېږي او دغه شانته کې برګې مرګې دا قسم مرضونه به هم په دې باندې راځي.